په دې درېمه سپاره کې د سورې آل عمران د 3839 اتدېرشم او 39 دا دوه آیاتونه په دې مذکوره آیو مبارکو کې الله عز وجل د آل عمران د کورنۍ نور احوال ذکر کوي. هر کله چې مخکې زکریا علیه السلام د مریم کرامت او داغي هغه د الله سره انس او تعلق او د الله د طرف نه هغه نقد مدد ولیدو چې ګوره د زنانه ذات او چې د الله عبادت او بندگی کوي نو په دې وجه باندې دې ته به موسمه میوه راځي کرامتن نو استددم رب العالمین ته په یو خبره کې توجه پیدا شوله چې هغه د رب العالمین نه اولاد غوښتل دي. عربی کې یو مشهوره مقوله ده وی الحديث يذكر بالحديث په یو خبره باندې انسان ته بل خبره را یادېږي. د چې د مریم دا کرامت ولیدو چې دی ورلې داغي په عبادت خانه کې به موسمه میوه پرته وي او د پوښښ چې دا خو د رب العالمین نه ډایرکټ دی ته براه راست راځي نو د دم الله ته توجه پیدا شول د الله نیس اولاد غوښتم او دا یو مشهوره مسله د دې ته ویل کېږي عدم توجه الی شیء مشهور. کله نا کله یو سړی ته یو مسله معلومه وي واغې ته توجه نه وي لکه صحابو ته دا خبره معلومه و چې پیغمبر بشری پاغه باندې مرګ راځي لیکن کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو د بازي مرګرو ته انکار وکړو وینه نبی نه وفات کیږي حالان کې دا آیت مخکې قرآن کې راغلی چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر خو بشری انساني پیغمبر مرګ راځي لیکن کله چې وفات شو عمر دې نو نه دی وفات شوی دی آیت ته توجه نه و نه دلته زکریا علیہ السلام دا مطلب نه دی چې دا یقین نه و چې الله ګني بچي په بډاوالي کې نشي ورکولې دا خو پیغمبر دی خو دې خبرې ته توجه نه و پیدا شوی نو هر کله چې وکتل چې د مریم ته به موسمه میوه ورکول شي نو ما ته هم به موسمه بچی را کول شي ما ته هم په بډاوالي کې بچی را کول شي. د دې نه موږ ته دا پیدا معلومیږي چې ته او زکه د ژوند او د ژوندۍ په اړه مرحله کې او د عمر په اړه مرحله کې نو الله قادر دی په دې باندې چې د بچی درکې باج خلک داغي اولاد نه کیږي شل کاله بعد بچي وشي د باج خلکو د اولاد غسفرم هغه ماده مړ شوی علاجونه قسمه قسم دغه کوي خو دلته نه امیدینه د کارم هنالک فضل دغه وجنا په د قضې کې دعا زکریا دعا وختل زکریا علیه السلام رب د خپل رب نام ګوره دا انبیو پیغمبران دي دعا د الله نه غواړي بچي د الله نه غواړي موږ ته اشاره ده چې بچي چې دینو دا رب العالمین ورکي اولاد الله ورکي الله نه ما سیوا هیڅ یو پیر هیڅ یو مړ ژوندې یو ولی یو نبی ایسوک د الله نه ما سیوا اولاد نشي ورکولې اولاد ورکون کې ذات رب العالمین دی. ته وګوره زکریا علیه السلام چې زوی ته ضرورت او بچی ته د چانه غوښتلو د الله نه زکریا چې دینو د دې معنی د تذکار الرب هغه انسان هغه بنده چې د رب ډیر یادون کې یا دغه په کتلو باندې به انسان ته رب را یادېدو نو دته بچی چاو کتل الله به تر یادېدو بس داسې بختور انسانانی چې هغه په مجلس کې کینی سبا دی الله ته توجه جوړ شي داسې خبرې به تو کې چې الله سره به تعلق دل جوړ کې قال دی ول رب زما رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اي زما رب راو بخي ما ته د خپل طرف نه اولاد طيبه طيب په معنی د پاک صالح نیک سیرت او دغه رنګ خوش طبیعت چې هغه کې ظاهري او باطینی خوبې نه پکې ته ګور د الله نه څنګه کامله دعا وغوښتلې موږ چې د اولاد الله نه بچي غواړو موږ بس یا الله زوی راکې نور اخوانه غواړو چې الله نه کامل زوی چې روغي لیونی نه او دغه رنګ چې کم دی فاسق نه بدکار نه او کافر نه مجرم نه موږ د څه دعاګانې غالبا نه غواړو بس صرف چې دغه وی بچي وي او نر اولاد او زوی وي دې تم توجه ته وګوره ته ذریه طیبه نیک بچي صالح طیب معنا مراد ده چې پاره کې ظاهري او باطینی خوبې نه پکې وي سیرت خوي اخلاق ولوي او دغه رنګي نیکوکار وي او د الله د دین ولوي د الله بندگانو ته نه خیر او پیدا رسیږي دی وجه حدیث کې راغلی دی اولد صالح يدعو له ای انسان چې مړ شي هغه تفس د مرګ نه چې د کوم اعمالو پیدا رسیږي یو پاره کې نیک بچی دی انک سمیع الدعاء یقینا یا الله ته هم ته اوریدونکو د دعاګانو یم
نو دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا په دې اسماء او صفات باندې الله مونږ ته را نقل کړی دی خبره ته اشاره ده چې کتا سو زمانہ دعاګانې غواړي او تاسو دعاګانې چې قبليږي نو د دې انبیاو نه چل زکې دي څنګه د الله نه الله ته عاجزي کړو او الله ته دا اسماء او صفات وسیله کړو تاسو ګورئ غالبا د بنی اسرائیل په پیغمبرانو په دعاګانو کې دا دوه الفاظ ډیر استعماليږي انک سميع الدعاء اشاره دې خبره ته چې په دې اسماء او صفات باندې په دې الفاظ باندې رب العالمین دعاګانې قبلي نګه د دعای قبول کړي فنادت الملائکه نو فصاواز ور کو د ملائکو او هو قائم يصلي في المحراب حال دا چې دی ولاړو چې مونږ کو په عبادت خانه کې د څنګه کې چې دعا یو کړو بیا خپل په بل باندې اړولې او بچزه کیږي با نبی عبادت او بندګۍ له زور ډیر ورکو موږ کله د چانه مطالبه کو چې پلاني شیخ او عالم دعا را تکوه بس به قلاري دغه پته مبل چې تور ګوز به کرشمه راخره کیږي الکه پلاني شیخ ته ویلو پلاني بزرګ ته عالم ته ویلي نه دعا بم کې و سره خپل عبادت او بندګۍ له بزور ورکه الله قانون د الله کار په اسباب باندې دغه څنګه دعا کړې د بیت وګوره په مانځ باندې ولاړ دی عبادت او موږ ډیر زور ورکو ملائکه دې نو جبريل لاغله د سره نور مرګریم وي اعوان مسروم زینه دا معلومیږي چې بنی اسرائیل په انبیاو کې چې کم د عبادت او بندګۍ ډیره زیاته و دم ته معلومیږي چې کله د چا مونږ په صحیح طریقه باندې وو خشوع خضوع سره په اول وخت کې په تکبیر اوله سره د دعاګانې ډیره قبليږي کله الله نه اره مسله حل کول غواړي کزوی غواړي ک کاروبار او په تجارت کې ترقی غواړي کزوی کامیابیدل منزل ډیر زور ورکا د الله سره تعلق هغه ډیر قائم کړه دینه دا معلومیږي چې څومره د چامونز په خشوع او په اخلاص او توجه سره او عمر په هغه باندې به د علم او د حکمت ناشنا اسرار او رازونه برا کولاویږي او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بخپل مسلې حاجتونه به د مانځ په ذریعہ باندې حل کول وهو قائم او حال دا دی چې دی ولاړو یصلی فی المحراب د مونږ کو په عبادت خانه کې ان الله یبشرک بیحیی یقینا الله تعالی زیر درکې تا ته په یحیی علیه الصلاۃ والسلام باندې یحیی په معنی د ژوندۍ کول باندې نو احیا قلبه بالایمان والنبوه دا بدسي بچي الله درکې چې دا غزړه هغه په ایمان او نبوت را ژوندې کوي د غرنګي احیا الناس بالایمان والهدى د په وجه باندې نور انسانان را ژوندې کیږي دین به تر رسیږي د دین دا معلومیږي هغه انسان ډیر ګټور دی او ډیر مفید دی چې هغه د خلکو تربیت کوي او دغه د وجه نه دغه روحاني تربیت کوي او مړ زړه هغه را ژوندې کوي الحمدلله زمونږ دا درس او د قران کریم دیږي کې دا دعوت هم په دی وجه باندې دی په دی خاطر باندې دی چې د دې مرګورو د خپل ځان هغه توجه پیدا کو رب العالمین ته آخرت ته او دغه رنګ د غفلت د خوب نه را بیدار شو نو د یحیی علیه السلام صفت دا ذکر کړي چې د په وجه باندې انسانان بر ژوند کیږي دا وی زړونه او دا غي چې کوم د حیات قلبی مصدقا دا بداسي پیغمبر به یو داسي بچي چې تصدیق کوون کې ويم بکلمت من الله فکلمی لطرفه د الله تعالی نه چې مراد داغینه تورات دی یا مراد دین عیسی علیه السلام دی چې داغه تصدیق وکړي و سیدنا او داسي پیغمبر به یحیی چې دا به سید ويم سید په معنی د الشریف الکریم مخاورز به شرافت به پکې با وقار انسان به د سید یو معنی دام د چې الذي لا يشارك الناس باللهو واللغب د خلکو سره به کوم د پډنګ تکور کې د خلکو سره به په لهویات او عبثیات کې نه شریکيږي د سینې چې د غږی کې کوم د خلک چغي وخی او د سره شریکي دا څه بنئ معنی ډیر د باوقار او سنجیده انسان بوي د دې وجه نه ته په باره کې راضي وي د په ماشومالو کې چې دې کله وړو کې ماشوم نو ماشومان لوبي کولې دلم دعوت ورکو چې راځم څه لوبي وکا دوی ویل چې ما خلقنا لهذا موږ د دې لپاره نیو پیدا شوی او دا به ویني باج انسانانی ماشومالي کې چې کم د عمر به کم وي خو الله ولې ناشنا وقار ورکړي خبر هم ډېر پسندیدګي باندې نه صفاست سره ګوري او تفسخيږي او د انسانان به ویني چې د عمر په اعتبار باندې سپینګيري وي او د نسو خاون به خو لیکن دغه حرکات والعیاذ بالله دغه نه صفات اته ماشومان نم سی وای سید یو معنی دم د المرجو الیه فی الدین چې هغه ته په دین کې رجوع کیږي الفقيه فی الدین چې معنی دین کې بول الله فقاهت ورکړي وحصورا او دا په پاک دامن وي په بنی اسرائیل کې دا ډېر ناشنا صفاتو چې هغه څومره ځان چې کم د زنانو نه بد ساتو تر دې پوري چې جایز نکاح به نه کول دا په هغه کې کمال ګڼل کېدو د قوجه و چې عیسی علیه السلام واده نکاح نه وکړي دم نه وکړي اگر که شهوت یو او دغه رنګ بشري او انساني حاجت لرو لیکن د ډېر عفت د وجنه او د ډېر زهد د وجنه جایز نکاح نه وکړي و نبی من الصالحین او دا به نبی به یو د کامل نکاح نه وي
لفظي معنی تبع ګورم هنالک دعا نو پس دغه وجنا په دغه ځای کې دعا وکړه زکریا علیه السلام رب او دخل رب نه قال بل رب ای زما رب هب لي من لدنك ای زما رب راو بخمات دخل طرف نا ذریه طیبه اغه اولاد پاک نیک عمل او صالح انک سمیع الدعاء یا الله د تانه زګ غواړم چې یقینا ته اوریدونکې او قبلونکې د دعاګانو یم فنادته الملائکه نفس आवाज ور کو د ملائکو او هو قائم یصلی فی المحراب حال دا چې دی ولړو په مانځ عبادت باندې په عبادت خانه کې ان الله یبشرکم یقینا الله تعالی زیر او بشارت درکې تاسو یحیی او یحیی علیه السلام باندې دا سه کمالی بچي او دا سه کمالی زوی بری مصدقا چې دا به تصدیق کوونکې به کلمات من الله هغه کلمات چې له طرف د الله تعالی نه وي او سیدنا دا به سید او سردار بوي وحسورا او پاک دامن بوي و نبی من الصالحین دا به نبی او پیغمبر وي د جماعت د نیکان نه وي